د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ، که څوک به بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو ته په سرخط کې لیدلي، د نن موضوع چې ده هغه د پاکستان لخوا په افغانستان کې د خوست، کونړ او د ننګرهار په سیمو باندې د ډرون الوتکو بریدونه دي، چې په نتیجه کې ځینې زموږ افغانان ماشومان او ځوانان او شهیدان شوي دي. الله دې هغوی ته جنتونه په نصیب کړي او کورنو ته صبر غواړو. خو مسله داسې ده، دا بریدونه دا د ډېر وخت نه کېږي په افغانستان باندې، ځکه چې څه وخت نه چې پاکستان جوړ شوی دی، دا وخت نه دا بریدونه به پخوا نه وو، ځکه چې په هغه وخت کې د افغانستان یو قوي مرکزي حکومت درلودو او قوي اردو یې درلودله. نو خپله پاکستان دا جرأت نه کوي چې په افغانستان باندې په لومړي کلونو کې دغه رقم هوایي بریدونه وکړي یا بمباریګانې وکړي. خو دا چې دی اوس دوی دا جرأت ځکه پیدا کړی دی، یو خو دا چې زمونږ اردو څو دفعه ړنګه شوله په خپل منځي جګړو کې، دا شاته اوږد تاریخ لري. خو مسله داسې ده چې دې کې پاکستان خو مسؤل دی همیشه نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي حکومت هم راشي او یو افغانستان یو پیاوړی اقتصاد ولري او نظامي قدرت شي. خو په دې کې بیا زمونږ د افغانان چې دي دلته به د دوی هم پکې لاس دی، ځکه دلته ځینې خرچ شوي افغانان چې وو هغه د پاکستان دپاره استعمال شو، د پاکستان پوځ بېرته د افغانانو خلاف باندې وکارول او هغوی دې ته وهڅول چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي. نو ځکه دا خو یو خو دی چې دا زه چې دا کله دا جګړه یادوم او دغه ګوندونه یادوم، دا په هغه وخت کې دوی په افغانستان کې مداخله پیل کړه چې کله د داود حکومت او شهید سردار داود حکومت په وخت کې دوی لاسوهنه په افغانستان کې پیل کړه، ځکه چې په 1902 کې هغه په قدرت ته ورسېد او بیا چې دی وروسته 15 کې چې دی دوی لاسوهنه شروع کړه. دا چې دی دا مسله د پخوا نه راروانه ده او دا چې دی خپله افغانانو زمونږ دغه هغه افغانان چې غواړي د قدرت د لارې په زوره باندې واکمنۍ ته ورسېږي او په افغانستان باندې خپله واکمني وکړي، نو د هغې بیا کله یو هېواد د هغې هغه خفیه یا جاسوسي ادارو سره لین دین جوړ کړي او کله د بل هېواد او بیا د هغه ځای نه د هغوی په مرسته باندې راځي بیا په افغانستان کې که قدرت ته ورسېږي، نو بیا ولسونه په دې پوهېږي چې دا خو د بل ځای نه راغلي دي، نو بیا د هغوی په خلاف باندې بیا جګړه پیل کوي. نو دغه څو لسیزې خو دغه مسله هم داسې روانه وه. اوس که موږ وګورو دا کار چې کله هم په افغانستان کې حکومت ته لږ استحکام او سوله افغانستان ته راشي او دولت لږ مستحکم شي، نو بیا پاکستان بیا یو بل ګوند یا نور ګوندونه یا ځینې قومونه دې ته وهڅوي چې بیا هلته بیا دغه جګړې چې دي د پاکستان د ګټو او خوښو دپاره په افغانستان کې بیا پیل کړي. ځکه اوس هم دا کار چې دی هغوی شروع کړی دی. په اسلام آباد کې ځینې هغه ډلو ته دعوتونه یا بلنې ورکړي دي چې اسلام آباد ته راشي، چې هغه د اوسني دا کوم دولت چې د طالبانو دی د دې ضد باندې وکاروي او دې ته وهڅوي چې یو قسم نه یو قسم بیا په افغانستان کې جګړې پیل شي او د یو بل سره قومونه په جګړو باندې واچوي او دوی چې دی ګټې په همدغه کې ده د پاکستان چې په ګاونډ کې یو ډېر کمزورې او ضعیفه افغانستان وي، هم د اقتصادي له پلوه او هم د نظامي له پلوه. ځکه که چېرته افغانستان د نظامي له پلوه هم قوي شي او د اقتصادي له پلوه هم قوي واوسېږي، نو بیا خو خپله پښتانه چې دي د لر او بردیو ځای کېږي او د پاکستان د پنجاب د واکمنۍ نه به ډېرې یوه لویه جغرافیه چې ده هغه بیا د لاسه ووځي، چې په هغې کې ډېر وسایل دي چې د پاکستان پوځ د ساتنې په خاطر باندې دغه وسایل چې دي د بلوچستان او د پښتونخوا دا چې دی وړل کېږي او هماغه ورته کارول کېږي، ځکه دومره د لوی پوځ ساتنې لپاره یو ډېر قوي اقتصاد ته ضرورت دي او هغه قوي بودیجه ته ضرورت دي چې یو هېواد یې ولري. او دغه بودیجه چې ده
څه پاکستان د نورو هیوادونو لپاره په اجاره باندې خپل فوز ورکوي او څه چې دی بیا همدغه د پښتنو د بلوچستان د سیمو نه دغه وسایل وړي او همدغه وسایل باندې بیا دغه د پنجاب فوز ساتي او دغه فوز چې دی بېرته د پنجاب ګټې خوندي کوي او دغه نورې څلور وانه صوبې چې دي صوبې خو درې دي خو دغه ګلګت بلتستان چې ده هغه هم تقریبا صوبه ده دغه چې دی خو داسې پوره دغې ورته نه دی ورکړی او سره په څنګ کې د کشمیر دغه دې ورته آزاد کشمیر وایي دغه سیمه هم ده نو دا چې دی بیا دا په دې باندې د پنجاب دغه حاکمیت به برقراري نو مسله داسې ده چې اوس موږ پښتنو ته دا پکار دي چې موږ خپل ځانونه وپېژنو نور د پنجاب دپاره استعمال نشو صحیح ده ځینې په موږ کې به زموږ په افغانستان کې ځینې داسې قومونو کې داسې کسان شته چې هغه بیا د خپل قدرت دپاره دغه رقم باندې بیا ځان خرڅي کېږي او په هېواد کې بیا به یو قسم د قومونو په منځ کې تضاد پیدا کوي او د هغوی په منځ کې جګړه پیدا کوي دې دپاره یو زه نه پوهېږم چې په انګلند کې یو تلویزیون دی د افغانستان انټرنیشنل چې هغه هم ورته جوړ شوی دی نو خو افغانستان انټرنیشنل دی خو دا شیطانت دپاره کار کوي د پښتنو په ضد باندې تبلیغات کوي نه پوهېږم چې دا د کوم ځای نه دې ته دغه پیسې ورکول کېږي او همیشه چې کله نه طالبان په حکومت کې راغلي دي او دغه تلویزیون ورته جوړ شوی دی او همیشه د افغانستان د افغانانو پښتنو په ضد باندې دوی تبلیغات دوام لري او خپله په افغانستان کې د قومونو په منځ کې تضاد پیدا کوونکی دغه تلویزیون دی نو دغه هم د بل ځای نه د دې چې دی پیسې ورکړل کېږي مسله داسې ده موږ خو ویو چې دغه بریدونه چې دي د پاکستان دا خو موږ پوهېږو چې ظالمانه کار یې کړی دی خو داسې یو کار دی چې اوس د مخنیوي دپاره بیا څنګه کېږي مخنیوي دپاره داسې کېدلی چې اوس موږ قوي اقتصاد درلودلی نو موږ به د هر هېواد چې وی موږ ته سلاح راکولې موږ به ته سلاح اخیستلی وی او د داسې بریدونو مخنیوي دپاره به ځکه دا خو په بل قسم باندې نه منې کېږي چې همدغه شان د ټکنالوژي موږ هم درلودلی چې بېرته د دوی په خلاف استعمالولې دغه رقم تیاري چې هغوی لري دغه رقم باید زموږ سره هم وي خو دغه 50 کاله دغه جګړه چې په دغه زموږ هېواد کې روانه ده دوی ضعیفه کړې د اقتصاد ضعیفه دی نو هغه کوم اصلاحات چې ضرورت دي چې د نورو هېوادونو سره پرې جګړه وشي هغه افغانان هغه رقم نه لري صحیح دی لري با خو هغه شی نه لري لکه څنګه چې اوس په کار دی چې لکه د پاکستان سره د جګړې دپاره یا که د ایران سره جګړه پیښي یا که بل هېواد سره پیښیږي نو هغه رقم جدیده اسلحه چې ده هغه زموږ سره نشته دی نه هغه شان توغندي موږ لرو چې د لرې واټنې چې موږ په اسلام آباد وبولو نو ځکه چې موږ اسلام آباد ویشتلی شولی نو بیا به دوی دا جرأت نه کولی چې په موږ باندې دغه رقم حملې کولی یا زموږ سره داسې وسایل وی چې دغه ډرون هم ایښتلی او په مقابل کې بیا د ډرون پاڅولې او د دې هغه نظامي ځایونه چې کوم دي چې پنجابي فوز پکې پروت دي چې هغه مرتبه د بمباري کړی وی چې بیا دوی بیا په آینده کې دا کار نه کوي دې سره به یوه یېره وی خو یېره ورسره نشته دی هغه پوهېږي چې بس دلته نه دوی مخنیوی شي کولی او نه وله مخه نیسي پکار دا دی چې هر قسم موږ سره چې څومره موږ وسایل لرو هغې نه کار واخلو دغه رقم بریدونه مخه ونیسو او په مقابل کې ما دغه رقم باندې خپله هلته چې زموږ کوم پښتانه ورونه دي هغه باید لکه دا ټي ټي پي چې ده دا باید نور هم قوي شي او دغه شو د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي کوم هغه ګوند چې دی هغه رقم او نور ګوندونه چې په بلوچستان کې دي هغه ورته باید سپورټ شي چې دوی په مقابل کې موږ هغه سپورټ کړو او هغه ورته په خپله داخل کې دغه رقم ګزارونه ورکړي نو پکار دا ځکه چې دوی کوم کار کوي باید په مقابل کې ورسره هغه کار وشي د ملګرو الله دې زموږ او ستاسې افغانستان په خپل امن کې وساتي او بل دا کار دی ملګرو موږ زه خو چې زه کله خبرې کوم بیا په وخت کې ځینې کومنټونه راځي دلته زما مقصد ماته لومړیتوب صرف یوازې افغانستان لومړی ماته افغانستان دی زه نه هېڅ قسم ګوند کې یم او نه کوم ګوند دپاره کار کوم موږ چې دی صرف د خپل لوی افغانستان دپاره فکر لرو او موږ ته لومړیتوب چې دی هغه افغانستان لري او د افغانستان هغه جغرافیه لري او خپله پښتو ژبه او د پښتو ژبې واکمني لري دغه دپاره زموږ کار دی دا موږ داسې لکه نه دی چې لکه اوس که زه چې وایم چې ولې په هغه وخت کې ځینې ګوندونو په افغانستان کې جګړه پیل کوله چې په هغه وخت کې د سردار محمد داود خان حکومت و
نو په وخت کې زه داسې وایم چې په وخت کې خراسان هم نه راغلي، زه بیا وروسته خراسان هلته دوی ته یو څه بهانه پیدا شوله. نو په وخت کې خراسان نه و، دوی ولې هلته په افغانستان کې دغه جګړې پیل کړي، دا چې ښه ناکامې شوې، خو بیا هم هغه خپل دغه خو یې وکړو. نو موږ چې کله دا ویو بیا هم لاندې ځینې خلک راځي چې ولې دغه اسلامي ګوندونو پسې یعنې زه خبرې کوم، زه اسلامي ګوندونو پسې ما خبرې نه دي کړي، زه هغه اسلامي ګوندونو پسې خبرې کوم چې کوم یو د سردار محمد داود خان په وخت کې تلي او په پاکستان کې اړولي وو، د هغه ځای آی اس آی به ورته ټریننګ ورکوو او بیا به د سردار محمد داود خان د حکومت یا نظام په ضد باندې په افغانستان کې عملیات کول او د افغانستان کې به ورانکاري کوله. نو زه هغه دغه یادوم، دا وخت جګړه یادوم. زه وروسته روسان راغله، بیا یو تیری وشو د یو بل هېواد نه، نو هغه بیا بله خبره ده، خو د هغې نه مخکې دغه کار شوی و، ځان خرڅې چې وو د افغانستان نه پیدا شوي وو، پاکستان کې ناست وو او بېرته د خپل هېواد خلاف باندې په جګړه باندې به بوخت وو. نو ملګرو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم، خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.